बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी नए टॉपिक जमा दे नाइट्रोजन साइकिल दा टॉपिक ಇದೆ ದ ಮಾದ ಕ್ಲಾಸ್ 10 बायोलॉजी نه چې ما راغسته नाइट्रोजन साइकिल मतलब دا دی چې زمون سره چې کم اټماسفیر دی په هغه کې بیا میکسچر اف ګیسز دی په هغه ګیسز کې بیا ګیس دی چې هغه ته موږ نایټروجن وایو نو په 100% کې 78% د نایټروجن ګیس چې دی نو دا به د اټماسفیر کې چې دی موجود دی اوس دغه نایټروجن د اټماسفیر نه راځي څنګه بوټي څنګه یوز کوي انیملز وغیرہ دا څنګه یوز کوي او واپس په کومه طریقه باندې د اټماسفیر ته چې دی زی نو دوی ته مونږ وایو سایکل دی راغی د کم ځای نه او واپس استعمال شو واپس د خپل ځای ته راغی نو دوی لپاره مونږ دا سایکل ټکی استعمالو خو دا سایکل چې دی نایټروجن دی نو ځکه مونږ وایو نایټروجن سایکل نایټروجن داسې ګیس دی یاد ساتئ چې دا زموږ سره یوز کیږي د ډي ان اے په جوړولو کې د آر ان اے په جوړولو کې او د پروټین په جوړولو کې دا زموږ سره یوز کیږي ډي ان اے چې شی دی ډي ان اے هر حاسس دی چې هغه زموږ پوره جسم چې دی هغه کنټرول کوي زموږ کریکټر چې دی هغه کنټرول کوي د هغې نه علاوه آر ان اے دی نو په هغې کې هم نایټروجن موجود دی او د پروټین په جوړښت کې هم نایټروجن چې دی خپل کردار ادا کوي خو موږ به راشو نایټروجن سایکل ته نو نایټروجن سایکل چې دی یاد ساتئ زموږ سره په څلور سټیپونو باندې کیږي یو دی نایټروجن فکسیشن دویمه دی نایټروجن اپټیک ان ډي کې درېیمه دی نایټریفیکیشن او څلورمه دی ډي نایټریفیکیشن اونلی سټیج زموږ سره څه دی نایټروجن فکسیشن یعنی نایټروجن فکس کول د اټماسفیر نایټروجن راغستا په سایل کې فکس کول د سایل نه بیا د روټس ته چې دی تلل دې ته ویل کېږي نایټروجن فکسیشن نو چې چلو شي N2 into امونیم د دې مطلب دا دی کوم نایټروجن چې زموږ سره موجود دی دا اول په سر امونیم ته بدل شي NH4 ته بدل شي نایټروجن چې دی دا زموږ سره څه ته بدل شي امونیم ته بدل شي خو دا کار څوک کوي دا کوي بیکټیریا از رایزوبیم زموږ سره یو جینس دی د بیکټیریا چې هغې ته ویل کېږي رایزوبیم او دا رایزوبیم دا چل کوي چې زموږ سره پلانټس دي لکه بین دي موږ چې ته شوپړ وایو پیز مټر وغیرہ دا د دې په دې روټس کې چې کوم نوډیولز دي په هغه ځای کې دا بیکټیریا چې دی دا موجود دي او دا چل کوي چې د دې سایل نه نایټروجن اخلي او د بوټي چې دی ورکوي څنګه ورکوي دا رایزوبیم بیکټیریا دا چلو کوي چې د دې پیس او د دې بین سره یو سیمبیاټیک ریلیشنشپ جوړ کړي سیمبیاټیک ریلیشنشپ دا دی مطلب چې د دې بوټي چې دی پیدا ورکوي دې ته ویل کېږي سیمبیاټیک ریلیشنشپ نو د ځمکې د نایټروجن الي او دلې ورکوي اوس نایټروجن چې دی پکس شو چا پکس کو په دې سایل کې د رایزوبیم پکس کو د چا لپاره د دې بوټو لپاره خو څه طریقې داسې دي چې په هغې باندې د نایټروجن په دې سایل کې پکس کېږي ازم سره څه دي ازم سره لایټنینګ فارسټ فایر هاټ لامز درې څیزونه لایټنینګ چې کله په اسمان کې برېښنا کېږي ځنګلات اور والي او لاوا آتشفشا چې کله د غر نه آتشفشا چې کله وډزېږي لاوا چې دی راوځي د دې سره دا چې وشي چې د دې دونه فورس چې په هوا کې چې کم نایټروجن مالیکیولز دي د هغې په منځ کې چې کم بانډ دي هغه بانډ چې دی مات شي نایټروجن چې دی د یو بل نه جدا شي نو په دې طریقه باندې هم دا نایټروجن چې دی دا په دې سایل کې چې دی پکس کېږي نو دا اولنی سټیپ و نایټروجن پکس شو او نایټروجن چې دی څه ته بدل شو امونیا ته بدل شو یعنی امونیم آین ته چې دی دا بدل شو دویمه سټیپ لا راشي نایټروجن اپټیک چې کله امونیم آین ته بدل شو نو دغه امونیم چې دی دا زموږ سره څه جوړ کړي پروټینز او ارګینیک کمپاوند پروټینز او بل چې ارګینیک کمپاوند د دې بوټو کې چې دی جوړ کړي نو بیا ډیکمپوزیشن شي ډیکمپوزیشن مطلب دا دی چې په کوم ارګانیزم کې پروټین او ارګینیک کمپاوند په جوړښت کې ته مدد ورکوي او دوی چې کله مړه شي بیا بیکټیریا راشي نو د هغې ډیکمپوزیشن کوي نو دغه ارګینیک کمپاوند کوم چې په دې لیوینګ تھنګس کې زموږ سره جوړ شوي دي نو ارګینیک کمپاوندز آر بروکن ډاون ارګینیک کمپاوند چې دی دا مات شي په دغه لیوینګ ارګانیزم کې او نایټروجن انټو امونیم او کم نایټروجن چې بدوي کې دی کم چې پروټین جوړ کړلی آر ان اے جوړ کړلی ډي ان اے جوړ کړلی هغه څه ته بدل شي هغه امونیم ته واپس بدل شي ټیک شو دې چې دا خبره ده چې نایټروجن کم ارګانیزم دی جسم ته تللی هغه مړ شو ډیکمپوزیشن وشو نو بیا بیکټیریا هغه ډیکمپوزیشن کوي د دې دوی د جسم نه نایټروجن نه وباسي د امونیم په شکل بهر دی اټماسفیر ته نو plants converts that ammonium into nitrate ion by a process called nitrification نو نایټروجن اپټیک کې بیا زموږ سره د بل پروسس زموږ سره کې نایټریفیکیشن موږ څه ته وایو پلانټس دا چل وکړي چې دغه امونیم چې دی دا کنورټ کوي نایټریټ ته آین په یو پروسس باندې چې هغې ته څه نایټریفیکیشن هغه زموږ سره دا دی څه چل کوي چې امونیم بدلی څه ته نایټریټ ته دې ته نایټریفیکیشن وایي او چې کله امونیم نایټریټ ته بدلیږي نو په دې کې دوه قسمه بیکټیریا
یو قسم بیکټیریا ته موږ نایټروسوموناس وایو. نایټروسوموناس دا چل کوي چې کنورټ امونیا انټو نایټرایټ. نایټروسوموناس دا چل وکړي کوم امونیا چې دا هغه اول نایټرایټ ته بدل کی، یو بل شکل ته بدل کی. بل بیکټیریا دا چې هغه ته ویل کېږي نایټروبیکټر. نایټروبیکټر دا چل وکړي چې دغه نایټرایټ راولي او دا نایټرایټ ته بدل کی. نو بیا به دې بل ټاپک ته چې هغه ته ویل کېږي ډي نایټریفیکیشن، دا سلورم سټیج دی. په دې کې اوس نایټرایټ او نایټریټ خبره موږ دلته کې وکړه چې امونیا نایټرایټ ته بدل شي او نایټرایټ نایټریټ ته بدل شي. نو بټري نایټریفیکیشن څه شي چې نایټرایټ اینڈ نایټریټ کنورټ انټو مالیکولر نایټروجن. یو نایټرایټ او یو نایټریټ دا څه ته بدل شي؟ د مالیکولر نایټروجن ته بدل شي. د چا په ذریعه؟ د بیکټیریا دی چې هغه ته ویل کېږي سیوډوموناس. ٹھیک شو. اوس مالیکولر نایټروجن چې دی از ریپیډلی لاست ټو اټماسفیر. د اټماسفیر ته چې دی ځان نسي د تختی removes nitrogen from ecosystem, roughly balance the amount of nitrogen. نو په دې طریقه باندې نایټروجن بیلنس چې دی نه وساتلی شي. نو سمري دی مې تاسو پوه شئ. نایټروجن فکسیشن کې دا چې وشي چې په اټماسفیر کې کم نایټروجن دی هغه په پلانټس کې چې دی څه شي بالکل پیکس شي د څه په شکل؟ د امونیم په شکل. څوک یې کوي؟ رایزوبیم یې کوي. اوس دا امونیم څه جوړ کړي؟ پروټین او ارګینیک کمپاوند جوړ کړي. ټیک شو. امونیا دا چلو کی امونیم یا امونیا چې دا پروټین او ارګینیک کمپاوند ته ویل شي. چې کله دغه ارګانیزم مړ شي نو د دې پروټین او د ارګینیک کمپاوند نه دغه امونیم چې دی دا شي دا راوځي. ټیک شو. نایټروجن انټو امونیم. نو اوس پلانټ څه جوړ کړي؟ دغه امونیم چې دی نایټریټ ته بدل. دغه پروسس ته موږ څه وایو؟ نایټریفیکیشن ورته وایو. په دې کې نایټروسوموناس دی او نایټروبیکټر دی. نو نایټروسوموناس دا کار کوي چې امونیا چې دی نایټرایټ ته بدل کړي، د ارګینیک کمپاوند نه راوباسي او څه ته بدل کړي؟ نایټرایټ ته. او دا نایټروبیکټر دا چل وکړي چې دا نایټرایټ چا ته بدل شي؟ نایټریټ ته بدل شي. نو په ډي نایټریفیکیشن کې دا چل وشي چې دغه نایټرایټ او نایټریټ د مالیکولر نایټروجن ته چې دی بدل شي. مالیکولر نایټروجن ته کله بدل شي نو دا کوم ځای دی؟ دا هغه نایټروجن دی کوم چې د اټماسفیر نه چې دی اخیستی شوی خو د چا په ذریعه؟ سیوډوموناس په ذریعه باندې. او دغه نایټروجن چې کله بدل شي مالیکولر نایټروجن د اټماسفیر ته چې دی بیا بالکل چې دی تختی. نو removes nitrogen from ecosystem ها roughly balance the amount of nitrogen. نو په دې طریقه باندې نایټروجن بیلنس چې دی نه هغه په انوایرنمنت کې دی ساتل کېږي. N2 چاله راغی امونیم ته. امونیم چاله راغی نایټرایټ ته. نایټریټ چاله راغی نایټریټ ته. نو بس دا نایټریټ واپس چاته بدل شو؟ نایټروجن ته. نو دا زموږ سره دی نایټروجن سایکل. زه امید کوم چې تاسو پوه شوي یئ. که په دې کې څه کمی بیشي شوی ما ته ووایئ. که په کوم ټاپک کې یا په پوینټ نه پوه نه مطلب که مې ضرور ووایئ. مې له وشو د بل لیکچر سره. تھینک یو.